السلام علیکم، زم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. کرونا وایرس یو ځل بیا په تیرو 40 غنټو کې 9 کسان ووژل. د بارانونو له کبله په پوره ملک تباہي مخې ته راغلې ده. وزیر اعظم عمران خان د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. په ملکی حالاتو د بارانونو نه پر راپېښو مشکلاتو باندې په دې اجلاس کې تفصیلي خبرې اترې وشوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر صحت سلیم جګړه د هیلت په حواله باندې یو نجی محفل ته خبرې اترې وکړې. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف د چیف ارګنایزر سید توصیف او نورو سره ملاقات وکړ. په های کورټ کې د پیشۍ په دوران مریم نواز د راغلو کارکونانو د استقبال جواب ورکړي. د ریسک او ډبل 1 ډبل 2 هتیانو سټیشن شهید اهلکار پرمان د سرکاري اعزاز سره خاورو ته وسپارلی شو. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو له کبله په تباه شوو علاقو کې د ریسکي او عمل جاری دی. بلې خواته تباهي ښکاره په دې سکرین باندې ښکاري. ریسکی او ډبل 1 ډبل 2 او نورې سرکاري ادارې د ریسکی او په عمل کې مشغولې دي. بلې خواته سماجي حلقې هم د ریسکی او په عمل کې برابر شریکې دي. او اوس د دې خبرونو تفصیل. کرونا وایرس رو بیا خپلې پنجې خښې کړې. په تیرو 40 غنټو کې په پوره ملک کې د کرونا وایرس له کبله 9 نور کسان مړه شو. دغه رنګې د مړو شمېره 6,304 ته ورسېده. په خیبر پختونخوا کې په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس د لاسه 3 کسان مړه شوي دي. 1,350 ریکارډ شوي دي. د اطلاعاتو مطابق په پوره ملک په مختلفو علاقو کې 8 مریضان وسم په وینټیلیټرز باندې پراته دي. د پوره ملک په شانتي په خیبر پختونخوا کې بارانونو زبردسته تباہي کړې ده. په سوات، په شنګله، په دیر او چترال کې په سیندونو او خوړونو کې زبردست طوفانونه راغلي دي چې د کبله یې 15 کسان مړه او 11 زخمی شوي دي. په مختلفو علاقو کې سیلابي ریلو اهم پلونه وړي دي چې له کبله په مختلفو علاقو کې د تګ راتګ لارې بندي شوي دي.
په مردان شانګله چارسده ډیر اسمیل خان او تخبای کې د کچا کورونو چتونه را پریوتی دي چې له کبله 3 کسان مړه او ته نور زخمیان شوي دي 14 کسان تر اوسه پورې ریسکیو کړی شوي دي په مختلفو علاقو کې د زنانو او بچو په شمول باندې 19 نور کسان زخمیان شوي دي دا پورا صوبې په ګوټ ګوټ کې امدادي کارروایي شروع دي په امدادي کارروایو کې ریسکیو 112 نورې سرکاري او سماجی ادارې بوخت دي کتونکو په پورا صوبه کې د امدادي کارروایو او تباہی صورتحال تاسو په سکرین باندې ګورئ وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې د اجلاس صدارت وکړ په اجلاس کې د بارانونو له کبله تباہي او په ملک د ګرانۍ په صورتحال باندې غور وشو اجلاس ته د خبرو اترو په وخت باندې وزیر اعظم وی چې د تیلو قیمتونه باندې نشي سیوا کوله تر اوسه پورې عوامو ته د سبسیډي په صورت کې 18 اربه روپۍ ورکړې شوې دي د زیاته کړې ده چې چینی او وړه به نور ګرانېدو ته نشي پرېښودی د وی چې د کراچۍ په صورتحال باندې زمونږ پورا نظر دی زه کراچۍ ته په خپله باندې ورځم بلې خواته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د یو اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ د وی چې د ایټا د صلاحیت زیاتولو دپاره به نور ضروري قدمونه اوچتولی شي د زیاته کړې ده چې د غیر جانبدارانه او تیز رفتاره برتو او په غیر جانبدارانه ټیسټونو کولو کې د ایټا کردار د ډیر اهمیت حامل دی دا په دې موقع باندې په پورا صوبه کې د بارانونو له کبله په تباه شوو علاقو کې د امدادي کارروایو تیزولو هدایات هم جاری کړه په اجلاس کې د بجلی په مسلو باندې تفصیلی غور وشو په اجلاس کې وفاقي وزیر عمر ایوب هم شریک وو د ګرانۍ او بیروزګارۍ په حواله باندې په اسمبلی کې د بحث په موقع باندې حکومتي بینچونه خالی پراته دي کوم چې د حکومت دپاره د شرم او فکر خبره ده د مسلم لیگ نون مرکزی صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف د چیف ارګنایزر سید توصیف او نورو سره ملاقات وکړ کوم چې تاسو په سکرین باندې وینئ په اسلام آباد های کورټ کې د مریم نواز د پیشۍ په موقع باندې د مسلم لیگ بزرګونو کارکنان د دې د استقبال لپاره جمع شوي وو کتونکو تاسو په سکرین باندې وینئ چې دا د کارکنانو د استقبالي نارو جواب د لاس په اشاره باندې ورکوي د خیبر پښتونخوا وزیر صحت سلیم جګړه د هیلپ فاونډیشن زیر اهتمام د میډیکل ایجوکیشن انسټیټیوټ یو تقریب ته وینا وکړه دا د صحت په حواله باندې د راپېښو کشالو په تفصیل سره ذکر وکړو او د هیلپ په حواله باندې د پرایویټ ادارو د کردار ستاینه وکړه د ریسکیو 112 هتیانو سټیشن شهید اهلکار پرمان په خپل ابایی کلی کې خاورو ته د سرکاري اعزاز سره وسپارلی شو سبب د رسمي قل په خپل کلی کې ادا کولی شي د ریسکیو 112 ضلع مردان ډسټرکټ ریسکیو افسر سید کمال شاه د ډي جی خطیر محمد او خپل طرف نه د شهید په قبر باندې د ګلونو ګلدستې کېښودې د شهید روح ته د ثواب رسولو دپاره اجتماعي دعا وغوښتې شوه د شهید قبر ته د ریسکیو 112 چاقو چوبند دستې سلامي پیش کړه
تیره شپه په هتیانو کې د بجلی د ناروا لوډ شیډینګ او کم ولټیج خلاف چې د مختلفو سیاسي جماعتونو کارکنانو او عامو خلکو کم احتجاج کړی و او دغه احتجاج په سلسله کې مقامي پولیس د مختلفو سیاسي جماعتونو د کارکنانو عثمان شاه، سیف الله خان، پخوانی ناظم عرب خان، پخوانی ناظم سجاد، تاسفندیار ربانی، عظیم قریشی، فرمان غنی خلاف کما پرچا کړی و په هغې کې نن د تخبې د ایډیشنل سیشن جج یاسر شبیر عدالت BBA منظوره کړه. د BBA درخواست د پیپلز پارټۍ شاه حسین ایډوکیټ ورکړی و. عدالت ملزمانو ته د مخکې پیشۍ دپاره د 19 سپتمبر تاریخ ورکړ. په دې موقع باندې د تخبې په جوډیشل کمپلیکس کې پخوانی صوبایي وزیر د جماعت اسلامي فضل رباني ایډوکیټ، د پیپلز پارټۍ اسد خان، ضیاء الله خان، د جماعت اسلامي او پیپلز پارټۍ نور کارکنان هم موجود وو. په شیرګړ کې نوې ګوړه مارکیټ ته را ورسېده. د ولی محمد اینډ برادرز په منډې کې په نوې ګوړه باندې اولنۍ بولي وشوه. د دې بولۍ په سلسله کې په منډې کې په باقاعده توګه باندې د یو تقریب اهتمام کړی شوی و. د بولۍ باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک او دعا نه پس وکړی شو. په دې موقع باندې په میلمنو کې مټایان تقسیم شو او د دې تواضع په توام سره وکړی شوه. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین TV سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.